هیله ده جوړ بیاست. نن ویډیو په دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د اي آی په مټ داسې ښکلي عکسونه جوړ کړو لکه تاسې په سکرین باندې شو کېږي. ما په ټلګرام چینل کې هم ستاسې نظر اخیستی و، خو زیات کسانو وویل چې تاسې پر دې باندې ویډیو جوړه کړئ، نو زه غواړم پر دې برابر تاسې ته ویډیو جوړه کړم او دغه طریقه درته وښیم چې څنګه تاسې خپل موبایل کې دغه ډول عکسونه جوړولی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره هم نشر کړئ. کوم پوښتنه غوښتنه لرئ او غواړئ چې په کوم موضوع ویډیو سره درته جوړه کړم، نو تاسې راته کومنټ کې ویلی شئ. زه یم ستاسې ملګری احمدالله همت، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه. د دې لپاره تاسې د فرنټ ضرورت دی چې هغه فرنټ ما تاسې ته په ټلګرام چینل کې پورته کړی. دغه زموږ ټلګرام چینل چې کوم لینک دی هغه د دغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې لینک دی، هغه باندې کلیک وکړئ، زموږ ټلګرام چینل ته راسئ. نو داسې نور عکسو او فرنټونه دلته پورته کوم، نو دلته راسره پاتې شئ. نو ته ما ولیدل تاسې څنګه کولی شئ داسې ډول عکسونه جوړ کړئ چې هغه سره تاسې د لوبغاړو داسې عکسونه راولئ. دلته ما رای اخیستی وه چې تقریبا په دې کې دا رای کې راغلي چې تاسې دغه ویډیو جوړه کړئ. نو دغه پرمپټ په دې ځای نه کافي کې زموږ جوړ کړی دی چې موږ دلته د دې ځای نه کوم کافي کوئ رابسئ د چټ جي پي ټي ته. چټ جي پي ټي به د زیاتو کسانو سره وي، که د چا سره نه وي پلې سټور ته ورسئ، ته دغه ځای نه دغه چټ جي پي ټي ډاونلوډ کړئ او پر یو ګوګل باندې ورته لاګین شئ. چې کله مو ورته لاګین شولاست نو تاسې سره دا خلاصېږي. نو دلته چې تاسې کله رالاست چټ جي پي ټي مو راخلاصه کړل، داسې ډول به تاسې راخلاص شي. نو عکس جوړونې باندې ته کلیک کوو، عکس چې نه پوهېږي دغه پلس یا همجا نښان باندې کلیک کوو او دلته فوټو انتخابوو. فوټوز کې ځو خپل یو عکس راخلو، هغه عکس چې موږ غواړو دلته یې انتخاب کړو او د لوبغاړو سره یې ثبت کړو. نو زه یو عکس انتخابوم او هغه راخلم چې دلته یې زه دغسې ډول فوټو ځینې جوړ کړم. نو زه خپل په ګیلري کې یو عکس انتخابوم. دوستانو ما دلته خپل یو عکس انتخاب کړی او دلته هغه پرمپټ سره پیسټ کوم او په دا چې مو کله دلته پیسټ کړئ او خپل عکس مو پیسټ کړئ نو دا ور سینډ کوو. دا چې مو کله ور سینډ کړئ نو موږ ته به دلته هغه عکس راته جوړ کړي. خو په دې کې ملګرو یوه خبره ده، دلته ما په دې کې څه یاد کړي دي. دلته ما ویل چې دغه دوه لوبغاړو سره زموږ عکس را جوړ کړه. مقصد دلته تاسې لیدلی شئ په دغه ځای کې دلته راشد خان اون هیز رایټ سایډ اند رحمان الله ګوربز، ګورئ پر یو بغل باندې راشد خان او پر بل بغل باندې رحمان الله ګوربز. نو تاسې کولی شئ دلته دا چینج کړئ، د راشد خان پر ځای تاسې غواړئ بل لوبغاړی ور واچوئ یا پر دا بل سایډ باندې د ګوربز پر ځای باندې کولی شئ بل لوبغاړی ور واچوئ. نو هم یې تاسې کولی شئ چې هغه دلته ورته انتخاب کړئ، یعنې دا نومونه خراب کړئ او هغه نومونه ورته ور واچوئ. نو غواړئ د بل چا سره خپل عکس جوړ کړئ، یعنې تاسې د هر کس دلته نوم ور واچوئ، د هغه کس سره ستاسې هغه فوټو درته جوړوي، هغه تصویر درته جوړوي. نو که تاسې دلته بهرني لوبغاړو نومونه ور واچوئ هم فرق نه کوي، دلته ور واچوئ لکه تاسې جوړوئ د روهیت شرما یا ویرات کوهلي یا همداسې بل لوبغاړي سره تاسې غواړئ خپل عکس جوړ کړئ، نو دلته ورته هغه نومونه ورته ور واچوئ پر دغه بغلو باندې. نو د دغه نومونه چې ما کوم انتخاب کړي دي دغه تاسې لیدلی شئ رحمان الله ګوربز او راشد خان، دغه راشد خان او دغه رحمان الله ګوربز چې دی ګوربز تر دې ځای کې پرېږدئ ګورئ. نو په دغه ځای کې تاسې کولی شئ هغه نومونه یعنې دلته ور واچوئ چې تاسې غواړئ هغه بل لوبغاړی یعنې بل څوک یا بل کس هر څوک تاسې غواړئ دلته د هغه نومونه ور واچوئ، نو دغه به تاسې ته دغسې فوټو د هغه سره جوړوي. نو دا انتظارېږو لږ یو دقیقه قدر کې دا فوټو راته جوړ کړي. نو دوستانو موږ ته دغه فوټو جوړ شو، ګورو چې دا په عکس یا دا فوټو یې موږ ته څنګه جوړ کړی دی. نو به ګورو چې دا په څه ډول باندې جوړ دی. نو تاسې لیدلی شئ ملګرو د دې عکس دا دقیق والی وګورئ څومره ښکلی جوړ دی، څومره زیبایي جوړ دی. موږ چې خپل کوم عکس ورته پیسټ کړی و تاسې هغه وګورئ او دلته راشد خان وګورئ، دلته رحمان الله ګوربز وګورئ. خو خیر د رحمان الله ګوربز دا چهره لږ سره بل ډول ده، خو هم تاسې کولی شئ دلته پښتو باندې ورته ولیکئ چې دا چهره یې دقیقه کړه، نو تاسې دا چهره هم دقیقه کولی شئ او هغه چهره هم تاسې ته په ښه ډول جوړولی شئ. بیا تاسې خپل ګیلري ته دغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. کسان چې نه پوهېږي دلته کلیک وکړئ نو دا به ستاسې سره دلته د ایمیج سیو شي یا به ډاونلوډ شي. نو دا کوم طریقه خوښ شوي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. همت پښتو ټیکنیکل چینل ستاسې چینل. مننه.